مسلم راغلو رمضان د رحمتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده اهتمام کړه د روزو او تراو پمینا د لا اله الا الله د وظیفو پمینا د لا اله الا الله د وظیفو پمینا او تلاوت ډېر کړه د قرآن د تلاوتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده مسلم راغلو رمضان د رحمتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده نفل بدلیږي دې په پرا زو فرض فویا وګورم تو بتائف شفزل دا دفق اللہ گورا تو بتائف شفزل دا دفق اللہ گورا سمرا چش ڈرکلا عمال د ثوابونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده مسلم راغلو رمضان د رحمتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده څنګه چې د کال په 12 میاشتو کې بهار خستوي داسې په نور د برکات رمضان سنگار خستوي داسې په نور د برکت رمضان سنگار خستوي الله را کړې مونږ لدا د بهارونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده مسلم راغلو رمضان د رحمتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده سجد حجازي فالله باندې خپل ځان وبخام دعا چکړې وایا الله هر مسلمان وبخا دعا چکړې وایا الله هر مسلمان وبخا رکو سجده کړه دادل ویل ورکاتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده مسلم راغلو رمضان د رحمتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده پکې راز کړه رب سبحان د عبادتونو میاشت ده دا ښایسته کلام په اواز د سیف الله حنفي ریکارډ شو په العثماني سټوډیو پېښور کې د دې ښایسته کلام شاعر د سجاد الحجازي صاحب والسلام.